د مولانا فضل الرحمن د تګ په ارتباط کابل ته زه باید دا ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان کې پخپله یو نگران یا موقتي اداره ده چې هغه داسې ویل کیږي چې د پاکستان د نظامیانو د طرفه جوړه شوې ده، نو د سفر د یو منتخب حکومت پیغام افغانستان ته نشي وړای. نو په دې خاطر باندې د سفر هغه اعتبار او اعتماد چې په دغه سفرونو کې په سیاسي سطح باندې وجود لري، هغه اعتبار او اعتماد په دې کې نشته ده او نه هغه وزن لري. بل خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې مولانا فضل الرحمن د ډیر پخوانه د پاکستان د نظامیانو یا د نظامی استخباراتو سړی ده. د پخوا هم د افغانستان د سفرونه کړی دي، اما دلته موضوع د دې ده چې د طالبانو او د ترمنځ یو لوی فکری او سیاسي توفیر هم وجود لري چې په دغه فکری او سیاسي بهیر کې فرق دا ده چې طالبان د حقانیه مدرسې څخه یا د حقانیه د مدرسې فارغین دي، په هغې باور لري، د هغې په نظریه روان دي. بله دا ده چې طالبان جمهوریت د کفر خطاب کوي، اما په خپله مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د جمهوریت غوښتونکی ده او د جمهوریت یا د دیموکراتیکي پروسې کې ډېر فعاله ونډه لري. بل خبره دا ده چې دغه د بې صلاحیت او دغه وړو اشخاصو رابلل افغانستان ته لکه مولانا فضل الرحمن، لکه محسن داوړ، دا اشتباهات پخوانیو حکومتونو د مجاهدینو د وخت نه دا اشتباهات روان دي. مجاهدینو دا اشتباهات کړي دي، هغې نه وروسته د کرزي او د غني حکومتونو دا اشتباهات وکړه. طالبانو هم د هغوی په نقش قدم باندې خپه کېښوده او یو بې صلاحیته شخص را دعوت کړ چې دا نه یوازې چې دی بې صلاحیته ده، بلکې د چې په کابل کې د چا سره کتلي دي هغه اشخاص هم دومره د صلاحیت وړ اشخاص نه دي. نو په دې خاطر باندې د راتګ افغانستان ته کومه فایده نه لري، ځکه چې دغه فرق د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یا د طالبانو د ادارې او د پاکستان د حکومت ترمنځ لانجه په دې اصلا نه ده چې دلته کومه مذهبي شخړه اوسیږي یا کومه بله مسله اوسیږي چې هغې کې د مولانا فضل الرحمن یو مهم رول ولوبوي. دلته خبره دا ده چې د پاکستان حکومت په دې خفه ده چې دغه نقد 40 یا 45 میلیون ډالر چې هفتې کې افغانستان ته ځي، دا ولې افغانستان ته راځي، دا ولې پاکستان ته نه راځي چې پاکستان د دې په مقابل کې چې هر څومره زړه هغه عمره کلدار افغانستان ته ورکړي. نو بخي یا بل موضوع دا ده چې طالبان ولې په قطر کې راسن د امریکا د استازو سره لیدنې کتنې کوي، دا باید د پاکستان له لارې نه شوی وای. پاکستان باید په دې کې منځګړیتوب کړی وای، ځکه هغه آموخته ده، د تیرو 40 کالونو دا کار کړی و او اوس د پاکستان لپاره دا ډیره مشکله ده چې دا وزغمي چې په افغانستان کې داسې یو اداره او هغه د طالبانو لخوا نه وجود ولري چې هغه د بین‌المللي جامعې سره خصوصا د امریکا سره راسن افهام و تفهیم وکړي. نو په دې خاطر باندې دا یو اشتباه او د دې منفي نتایج به وي او مثبت اړخ نه لري، ځکه چې مولانا فضل الرحمن د افغانستان په ورانولو ویجاړولو کې او دغه اسلامي ډلو یا د تروریستي ډلو په جوړولو کې په افغانستان کې چې اکثره دغه مجاهدین په دې کې هم د ډیر رول لوبولای ده. او موږ تاسو په دې تیرو 40 کلونو کې ولیدله چې جهاد افغانستان ته کوم خیر نه رسولای بغیر د شر نه، او نه دغه پاکستان کې یا په ایران کې جوړ شو مجاهدینو دوی افغانستان ته کوم خیر رسولای د بغیر د شر نه. نو په دې خاطر باندې دغه سي مولایانو تګ راتګ او دغه ملابازي دا د افغانستان او نه د افغانستان په خیر ده او نه د نړیوالې ټولنې د امنیت یا د بین‌المللي امنیت په نفع ده.